هغه څوک چې ډېرې دې چوکۍ ته کوشش کوي تعصبي خبرې کوي. ګورې بله ورځ دغه د مزار د والي صاحب استاده تا خبرې دا خبرې آیا د قومي د جنګ او د قومي شخړو دپاره نه وي چې ده وکړي؟ دی څه فکر کوي چې داسې څوک به نه وي چې ده ته به د دې خبرو ځواب ورکړي؟ زه فکر کوم هغه زمری چې دی یادوي که چېرته زمری انسان خوري نو هغه موږ ډېر زر قفس ته اچوو، او که چېرته هغه اژدار چې د ټول افغانستان د خلکو پیسې خوړلې دي په ګېډه کې دي ډېر زر به یې خېټ نه راوباسو. داسې فکر ده نه کوي چې دلته په افغانستان کې څوک نشته، دا د ګمرکاتو پیسې دي. زه پوهېږم چې ډاکټر دغه استاد عطا چې دی د کومې پیسې چې دی لري د ده زړه خوږېږي په د انتخاباتو کې ډېر لوی مصرف کړی دی، مګر د افغانستان د خلکو په احساساتو نه بازي کول، دا مملکت یو وارې بیا جنګ ته بیول، دا کار باید ونه شي. په سلګونو کسانو ماته د خپل ولایت نه زنګ وهلی ده چې دا استاده څه باندې لګیا دی. دا یو والي دی که دا بالاخره د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون یا د شکایاتو د کمیسیون یا بالاخره د خپله کاندید ده دی چې دا رقم خبرې کوي، دی څه کاره ده چې دا خبرې کوي؟ مګر لطفه که ستا ورونه په ستا فامیل کې دغه لمن وهي چې دوراني دي چې هغه د غلج ده، دا خبره مه کوئ. د قندهار خلک غیرتي خلک دي، خپله پوهېږي چې چاته رایه ورکړي، هر چاته چې دوی رای ورکوي یا د دوی خپل مسلم حق دی، لیکن مسله د قومي کوي نه، قومي مسایلو ته د نه بیایي. یا د نه بیایي چې دغه لویه پکتیا وه، دغه پښتانه وو چې دغې ډاکټر صاحب د دغې هغه رئیس صاحب جمهور کرزي ته 9% د خوست خلکو رایه ورکړه، مګر نن د تعصب خبرو ته دی نه بیایي. زه داسې وایم چې یو هغه تخنیکي مسایل دي چې نه زه په دې کې متخصص یم، نه ښاغلی مجیدي، نه شلګری صاحب او نه دی، چې موږ پوه شو چې کومه رایه جعلي ده او کومه رایه اصلي ده. مجبور مکلف یو چې دا د دوو کمیسیونو ته پرېږدو. که بیا څوک کمیسیون نه مني، بیا نو په دې صورت کې د انتخابات ته وتل غلطه خبره ده. څه مجبوریت ده چې موږ انتخابات ته ځو؟ بیا باید کمیسیون ونه منو. حکومت ته جدي اخطار ورکوو چې که په طول د 12 ساعتو کې اجازه د پرواز ښاغلي نور ته ورنه کړلی شي چې قندهار ته پرواز وکړي، عاقبت به یې ډېر خراب وي. دا د دیموکراسي مرګ دی. ولې متاسفانه چې د مونږ په راتګ سره لا غونډه شروع سوې نه وه، لا د مونږ سیاسي احزاب قندهار ته رارسېدلي نه وو چې متاسفانه حکومت په توطؤو برید وکړلو او کوشش وکړو چې د مختلفو لارو نه د دغه احزابو، د دغه وکیلانو او د دغه مشرانو مخنیوی وکړي تر څو قندهار ته راونه رسېږي. د افغانستان یو ډېر معزز والي قندهار ته راروان دی، اجازه نه ورکړې. دا ولس چې اوس تاسو وینئ، دا ولس د قندهار ولس دی او د دې غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره باید اجازه ورکړل شي. اصلا مشکل کلان در بخش صحی و روحی رئیس جمهور وجود دارد که آقای رئیس جمهور هم از لحاظ صحت خوب نداره و هم از لحاظ روانی مشکل دارد. و ما خطابم به تمام سیاسیون افغانستان، خطابم به مردم افغانستان است که جلوه آقای اشرف غنی باید گرفته شود، به خاطر از اینکه اگر شما از یک کشور 30 3 نفر دکتر را بخواهیم که وضعیت صحی آقای غنی را ببینن، متيقن هستم که اونا برای ریاست جمهوری به درد نخورند.